السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټوله راته روجوړه او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستا د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې او مهمه ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو په ویو پول اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړو او په ویو پول اپلیکیشن کې اکاونټ مونیټایز کړو. دا چې په دې نږدې ورځو کې دغه اپلیکیشن د خبرونو سر ټکی ګرځېدلی دی په اکثره سوشل میډیاو لکه یوټیوب، ټویټر، فیسبوک. دې کې به هم تاسو لیدلی وي چې دغه اپلیکیشن چې دی دغه د خبرونو سر ټکی ګرځېدلی دی چې ډېر ښې عاید ترلاسه کېږي او ډېرو کسانو پکې اکاونټونه هم مونیټایز دي او په تېره بیا ما خپله هم پکې اکاونټ مونیټایز دی. دا چې ډېر ګټور اپلیکیشن دی. انشاءالله دغه پروسه به ټوله زه تاسو لپاره په ویډیو کې شیر کوم او کوشش وکړئ ویډیو راسره تر پایه وګورئ تر څو دغه مهمه چانس څخه تاسو لازمه ګټه واخلئ. او دا چې تاسو لپاره مې مخکې هم ټلګرام چینل کې دغه اپلیکیشن معرفي کړی وو، خو دا چې بعضې مصروفیتونه وو نه شم کولی چې تاسو لپاره ویډیو جوړه کړم. دا چې اوس مې وخت پیدا کړ او غواړم چې تاسو لپاره په همدې اپلیکیشن باندې ټوله ویډیو جوړه کړم چې څنګه موږ او تاسو اکاونټ جوړولی شو او اکاونټ پکې ویریفای کولی شو. نو دوستانو، په ویډیو باندې فایل کوم، خو مخکې له دې چې ملګرو په ویډیو باندې فایل وکړو همداسې به زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره لازم یو لایک ویډیو ته درسره ورکړئ تر څو زموږ ویډیوګانو تاسو ته پر وخت سره ورسیږي. نو دوستانو، دغه اپلیکیشن دی دلته تاسو ته ښکاري همدغه اپلیکیشن دی ویو پول. همدغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته همدې ویډیو ډسکرپشن لاندې یوټیوب کې درکړی وي او دغه ځای تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او تر څو تاسو پکې اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو، زه اپلیکیشن راخلاصوم او دا دی تاسو ته ټوله طریقه ښایم. دوستانو، اوس به دغه اپلیکیشن زه راخلاص کړم. دا دی ما کلیک ورباندې وکړ. لږ به تاسو دلته انتظار وکړئ تر څو دغه صفحه تاسو ته خلاصه شي. دوستانو، اوس به دلته تاسو سیمپل دلته تاسو ته لیکلی جوین ویو پول، همدې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دې باندې مو چې کلیک واخیسته یوه یادونه بله هم کوم دوستانو چې دلته دغه ډیټ اف برث چې دی دا به تاسو له الکترونیکي تذکرې څخه دقیق ورکوئ تر څو وروسته په مونیټایزیشن کې تاسو ته کومه ستونزې راولاړې نه کړي. نو دوستانو، زه دغه د الکترونیکي تذکرې څخه ورکوم، ما سره شته. زه به دغه انتخاب کړم. زه 2000 لومړی کال انتخابوم. 2000 لومړی کال د جولای میاشتې 18مه نیټه همدغه به زه انتخاب کړم. دوستانو، دا مو چې هر کله انتخاب کړو دوستانو تاسو به الکترونیکي تذکرې څخه یا کمپیوټري تذکرې څخه دقیق دغه ورکړئ تر څو وروسته تاسو ته په مونیټایزیشن کې کومه ستونزه راولاړه نه کړي. نو دوستانو، له هغې وروسته به تاسو په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ او دغه برخه به تاسو کنټینیو کړئ. دوستانو، ما کلیک ورباندې وکړ. اوس به ملګرو دلته تاسو ورته یو ایمیل فعاله ایمیل ورته انتخاب کړئ تر څو تاسو ایمیل فعاله ایمیل وي تر څو راتلونکي کې تاسو له ستونزو سره مخ نه شئ. نو دوستانو، زه به د وروستی ایمیل چې دی همدغه به ورته انتخاب کړم تر څو زموږ اکاونټ چې دی دا ورسره په ایمیل لاګین شي. دوستانو، دا مو چې هر کله دغه ایمیل هم ورکړ تاسو ته بله انټرفیس راځي. اکاونټ جوړول ډېر اسانه او ساده دی. دوستانو، تاسو یوازې کار پکې وکړئ او انشاءالله تاسو به هره میاشت خپل عاید ترلاسه کوئ. دوستانو، دغه صفحه موږ ته راغله. لومړی به دلته تاسو ورته یو عکس اپلوډ کړئ او لاندې به تاسو نوم ورکړئ. دوستانو، زه دلته عکس ورکوم او د کامرا باندې کلیک کوم او دلته به اپلوډ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. د یو عکس باندې ګالرۍ څخه ورته راواخلئ. ملګرو، دلته زه همدې اپشن باندې ورته کلیک کوم او یو عکس چې دی دا به م له ګالرۍ څخه راواخلم. دوستانو، زه دغه عکس له ګالرۍ څخه رااخلم او دغه به ورته اپلوډ کړم. دوستانو، دغه دی زموږ عکس ورته اپلوډیږي. یو څو شیبه وکړو به انشاءالله زموږ عکس چې دی همدغه به اپلوډ شي. دغه دی دوستانو زموږ عکس چې دی دا هم اپلوډ شو. دوستانو، دلته لاندې ځای کې به تاسو ورته خپل یوزر نیم هم چینج کړئ یا که دې ډول یې غواړئ همدې ډول یې پرېږدئ. که تاسو نور تغیرات پکې راوستل غواړئ نو نور تغیرات پکې راولئ. دوستانو، زه به لږ څه تغیرات پکې راولم تر څو دا ډول شي. له هغې وروسته به ملګرو تاسو په دا ډن باندې ورته کلیک واخلئ او دغه صفحه به تاسو تایید شي. دا دی دوستانو، ما کلیک ورباندې وکړ. دوستانو، دغه زموږ یوزر نیم چې دی دا مخکې له وړاندې تکراري ما مخکې دغه ایمیل ورکړی دی نو زه باید لږ څه تغیرات پکې راولم.
دوستانو لږ تغییراتو ته اړتیا شته ځکه چې ما مخکې هم بل اکاونټ ته همدغه یوزر نیم ورکړی و. دوستانو له هغې وروسته به دغه ډن کړئ تاسو. دوستانو دغه به چې ډن کړئ دلته تاسو اکاونټ چې دی جوړېږي. اوس به ملګرو تاسو دلته درې برخې انتخابوئ. اضافي هم تاسو انتخابولی شئ خو درې برخې د دوی شرط دی، د دوی قانون همدا شه دی چې تاسو باید درې برخې لږ تر لږه درې برخې تاسو انتخاب کړئ. دلته تاسو ته لیکلی دی choose art let's 3 topics that you like the most. یعنې دوستانو تاسو باید درې لازمي انتخاب کړئ او له هغې څخه پورته چې څومره وي مشکل نشته. نو دوستانو زه به درې برخې انتخاب کړم. یو به د ټکنالوژي برخه انتخاب کړم، دلته تاسو ته ښکاري همدغه ټکنالوژي برخه به انتخاب کړم او دوه درې نورو برخې به هم انتخاب کړم. دوستانو یو به دغه هابي انتخاب کړم او بل به د فرینډشیپ همدغه انتخاب کړم. دوستانو له هغې وروسته به تاسو په کنټینیو باندې کلیک واخلئ او دغه برخه به تاسو کنټینیو کړئ. دوستانو دا مو چې هر کله کنټینیو کړه دلته تاسو ته اوس تاسو ته ښایي چې دلته تاسو یو پوسټ وکړئ په هره برخه کې چې وي. دوستانو دلته به تاسو له همدې ځایه د یو ټکنالوژۍ یو تصویر واخلئ، دغه به تاسو ورته اپلوډ کړئ. دوستانو زه دا د کلیک ورباندې کوم او یو عکس لا اخلم. دوستانو دلته به تاسو ورته الاو کړئ، دغه برخه تاسو به اجازه ورته ورکړئ او دغه برخه دوستانو تاسو به داسې کلیک ورباندې وکړئ او تاسو به میډیا ورته انتخاب کړئ دلته، ځکه چې موږ میډیا باید انتخاب کړو ترڅو زموږ عکسونو او ویډیوګانو ته اجازه راکړي. دلته به کمره انتخاب کوم دوستانو ترڅو زموږ کنټیکسټ یا ویډیوګانو ته اجازه راکړي ترڅو موږ دغه برخه اپلوډ کړو. دوستانو له هغې وروسته به لاګین شئ او تاسو ته دغه برخه چې ریفریش کړئ تاسو ته دغه برخه ښکاره کوي. دوستانو اوس به زه یو تصویر واخلم، دغه تصویر به دوستانو زه راواخلم د ټکنالوژۍ په اړه راخیسته دی له ګوګل څخه. اوس به دوستانو تاسو یو دلته څه ورته ولیکئ، مثلا زه ورته لیکم دا تصویر د ټکنالوژۍ په اړه دی، ټکنالوژۍ په اړه دی. دوستانو دا به تاسو ولیکئ، له هغې وروسته به دا په اوکې باندې ورته کلیک واخلئ او دغه به تاسو تایید کړئ. دوستانو له هغې وروسته لاندې تاسو د ټلګرام په ډول یو آپشن راځي، همدې نه ورته کلیک واخلئ او دغه تاسو پوسټ به ترسره شي. دا دی دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ په ټلګرام کې پوسټونه هم ترسره کړئ. دوستانو اوس به د زموږ عکس چې دی هم دلته راشي ترڅو زموږ پوسټ هم ترسره شي او زموږ اکاونټ هم پکې جوړ شي. خو دوستانو دا خو د اکاونټ جوړولو او طریقه وه چې موږ تاسو څنګه اکاونټ جوړولی شو. نو اوس به دوستانو راشو چې څنګه اکاونټ پکې ویریفای کولی شو، یعنې موږ تاسو څنګه پکې مونیټایز کولی شو اکاونټ. دا چې دوستانو ما خو دا اکاونټ بالحال هم د اوس جوړ کړی دی او هیڅ کوم ریفرل هم نه لرم او داسې کوم خاص څه نشته پکې. نو دوستانو زه غواړم چې تاسو ته د ویریفیکیشن دوهمه برخه چې ده د مونیټایزیشن زما د دوهم اکاونټ څخه تاسو ته وښیم ترڅو تاسو په راتلونکي کې هر کله چې تاسو 15 ملګري دعوت کړئ له هغې وروسته تاسو اکاونټ چې څنګه مونیټایز کېږي هغه طریقه به انشاءالله زه بل اکاونټ کې درته وښیم، هغه اکاونټ به زه لاګین کړم. ښه دوستانو دا دی زه دوهم اکاونټ ته راغلم، دلته تاسو ته ښکاري چې دغه اکاونټ چې دی زموږ مونیټایز اکاونټ دی. په دې کې ما مخکې اکاونټ مونیټایز کړی دی او تاسو ته اوس ښایم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې نوی اکاونټ مونیټایز کړو. نو ملګرو دا چې اکاونټ طریقه مې تاسو ته وښودله، له هغې وروسته به ملګرو تاسو د پورته سیټینګ اپشن چې دی دا به تاسو کلیک کړئ ترڅو تاسو مونیټایزیشن لپاره اپلای کوئ. په هغې وخت کې به تاسو ته دلته به ملګرو تاسو ته لومړي سر کې تاسو چې 15 ملګري نه وي دعوت کړي دلته به تاسو ته په یو آپشن باندې تاسو ته د کریټور آپشن ښکاري. دا چې هر کله تاسو 15 ملګري دعوت کړئ پوره کړئ دلته به تاسو د کریټور آپشن چې دی دا به تاسو ته په یو آپشن بدل شي. نو دوستانو دغه په یو آپشن چې دی دا د مونیټایزیشن هر کله چې تاسو 15 ملګري دعوت کړئ د هغې وروسته دغه آپشن تاسو ته درکوي. نو دوستانو د همدې په یو آپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته به ملګرو تاسو لاندې راشئ. دا د زموږ اکاونټ خو مخکې مونیټایز دی. دوستانو تاسو چې هر کله په یو آپشن کلیک وکړئ دلته تاسو ته لاندې د پنسل علامه ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دوستانو تاسو به دلته معلومات ورکوئ. نو دوستانو دغه معلومات چې دي دلته تاسو ته ښکاري چې هر څه ما مخکې د مونیټایزیشن په وخت کې ورکړي دي، باینانس آی ډي شوه، نور د تذکرې څخه چې کوم معلومات دي تاسو به دلته د مونیټایزیشن په وخت کې له تذکرې څخه دقیق معلومات ورکوئ ترڅو په راتلونکي کې تاسو ته ستونزې جوړ نه شي.
نو دوستانو دغه معلومات به تاسو ورته دقیق ورکړئ او له هغې وروسته به دغه صفحه چې ده دا به تاسو ته خلاصېږي او تاسو ډالر به همدلته شو کېږي دوستانو. او تاسو هره میاشت بیا کولی شئ ملګرو چې تاسو باینانس ته پیسې ولګئ. نو دوستانو ته یوه یادونه بل هم کوم چې تاسو هر کله چې دې ځای ته راغلی دلته به تاسو ته یو د چینج اپشن ښکاري همدې نه به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته تاسو کولی شئ ملګرو له پیپال څخه باینانس څخه وبخئ او بل له پیپال دواړو ته تاسو یا ویډرا کولی شئ. او پیس چې دی دوستانو 0 پیس غواړي او هیڅ کوم پیس نه غواړي او ویډرا یې په لاسو بزنس ورځو کې تاسو ته رسیږي او ویډرا یې 100% حقیقي او باوري ده، هیڅ په دې کې کوم مشکل نشته. نو دوستانو دغه د منټایزیشن مهم وسایل و چې تاسو ته مې وښودل، کولی شئ چې دغه ډول اکاونټ جوړ کړئ او اکاونټ منټایز کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوه لازمي د خپلو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو په وروستۍ کې یوه یادونه بله هم کوم چې دغه اپلیکیشن لینک چې دی په یوټیوب کې د همدې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک شته، له همدې ځای څخه تاسو کولی شئ چې سمپل لاړ شئ او له پلی سټور څخه همدغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او کوم ډول چې موږ آی ډي جوړه کړه له تذکرې څخه کمپیوټري تذکرې څخه همدا ډول تاسو کولی شئ آی ډي هم جوړه کړئ او ویریفیکیشن یې هم یا د منټایزیشن یې هم ترسره کړئ. نو دوستانو دغه اپلیکیشن چې په دې نږدې ورځو کې د سوشل میډیا او سرټکه ګرځېدلی کوشش وکړئ دغه زرینې موقع څخه ګټه واخلئ تر څو په راتلونکي کې تاسو څه نه څه ګټې ته خو برابر شئ. نو دوستانو دا چې ما تاسو لپاره ټلګرام کې مخکې له وړاندې همدې برخه کې تاسو لپاره یو ګروپ جوړ کړی دی چې تاسو کولی شئ یو بل ته فالوورز لایک یو بل فالو کړئ او تاسو د ویوپول اکاونټ چې دی مخکې به لاړ شي. نو تاسو به یو بل ته لایک سره ورکوئ او یو بل به فالو کوئ تر څو په دې ډول سره تاسو اکاونټونه مخکې لاړ شي. او ټلګرام ګروپ لینک چې دی همدې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک شته، رسماً کولی شئ چې زموږ ټلګرام چینل ته راشئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر بلې ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. نور د خدای په امان.